پډیر اخلاص کوم د نصیحت سره ډکې خبرې د پاک رسول د نائبینو وارثانو قدر د پاک رسول د حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تهنوی رحمه الله فرمای چې بادشاهانو ته وزیرانو ته هم د کوم د چاندو څه تنخواه ملاویږي لکه څرنګه چې مولیانو ته د کوم د چاندو څه تنخواه ملاویږي دواړه د کوم خیراتونه خوري ځکه چې دواړه د کوم په کارونو کې مشغوله دي د بادشاهانو د وزیرانو خیرات زیات دي او خلک هغه ته د عزت په نظر ګوري د مولیانو تنخواه کمه ده خلک هغه ته د ذلت په نظر ګوري حالانکه قانون دا دی چې کم څوک ډیر خیرات خوري هغه دې ډیر حقیر وګڼل سي تحفة العلماء جلد مراول صفحه نمبر 1 د پاک رسول د نائبینو وارثانو قدر غوږ نو یقینا عزتمنو که چیرې موږ پر معاشره باندې نظر واچو که وزیران په لکونو تنخواوې وړي هم د کوم د پیسې دي د کوم ټکسونه دي د کوم چاندي دي که ډاکټران سرکاري تنخواه وړي هم د کوم د پیسو څه ورکول کیږي که صدر وړي که ممبران وړي دا ټولو ته د کوم د چاندو څه تنخواه ملاویږي د هغو تنخواوې په لکونو وي د هغه باوجود هغه د کرپشن ښکار وي باوجود د دې چې نه یې ډیوټي سمه کړې ده نه ایمانداري کړې ده نه یې حق ادا کړی خلک ګرده دغه ته د عزت په نظر ګوري وزیر را روانې ټوله ورسره منډې وهي ځغلي او راځغلي ډاکټران دغسې دي ماسټران دغسې او هغو پر دغه باندې شکر هم نه وي کښلی چې ګوره کله به ډاکټرانو هړتال را ایستلی زموږ تنخواوې کمې حالانکې 80,000 80,000 50,000 به تنخواه اخلي کله ماسټرانو احتجاج جلوس را ایستلی وي زموږ تنخواوې کمې حالانکې هغه ته به 10,000 40,000 50,000 تنخواوې ملاویږي کله وزیران احتجاج کی کله سینټران کی کله څنګه صرف علماء کرام دي چې د قوم د ملت کارونه هم په ایمانداري سره کوي لیکن یو ورځ چا احتجاج نه وړي تنخواه به څو وي ورسې د مسجدو امامانو وګوري 5,000 3,000 4,000 یو ورځ چا علما ولیدل چې احتجاج یې وکړي تنخواوې کمې دي مسجد یې وتاړي زموږ تنخواوې کمې دي نکاح تړلې پرېښوي زموږ تنخواوې کمې دي او داسې اذانونه پرېښول زموږ تنخواوې کمې دي چا ولیدل دومره قناعت والا صبر کولو والا طبقه ده د هغه باوجود عالمانو باندې هر اعتراض د هغه باوجود هر کږه خبره د علماو طرف ته د کوم پیسې د کوم تنخواوې د کوم چاندې وزیرانو ډاکټرانو ماسټرانو لوټ کړي هغه ته هېڅوک څه نه وایي لیکن علما کرام چې یو مسجد به دغه عوامو په کروړو روپۍ جوړ کړی وي د امام تنخواه به 15,000 د هغه باوجود ټول اعتراضونه پر علما کرامو وي خبرې ټولې علما کرامو ته وي چې ورځ د لمانځه له لږ ناوخته راسي ټول سترګې غټې غټې پر کوي که یو څوک مړ شو 4 ورځې 5 ورځې به کارونه نور پاتې پر پاتا به ورسره ناست نو په کار دا د عزتمنو چې د دغه امامانو عزت او احترام او قدر وکړي چې دا دومره صابره طبقه ده د دې طبقې ناقدري وسوله ځکه نن امت ټول د پریشانۍ سره مخامخ دی چې څوک د علماو قدر نه لري د علماو احترام نه لري د صابرینو د قناعت کوونکو عزت احترام نه کوي او هغه چې د کوم چاندې ګدې وخوړې هغو ته به هېڅ نه ویل کېږي نو دا دوغله پالیسي چې په امت کې راله نو د پریشانۍ سره مخامخ سو پکار دا ده چې د خپلو علماو د خپلو امامانو قدر او احترام وکړي چې الله هستی قدر او احترام وکړي او تی ته ښه د عزت او د سکون ژوند درکړي والسلام د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي د پاک رسول د نائبینو وارثانو قدر د عالمانو برکت دی چې خپل دین پېژنو د عالمانو برکت دی چې خپل دین پېژنو د خدای لپاره کوي خوند د خیر خواهانو قدر د پاک رسول د نائبینو وارثانو قدر په ډېر اخلاص کوم مدام د عالمانو قدر د پاک رسول د نائبینو وارثانو قدر
د پاک رسول د نائبینو وارثانو قدر غوږ کې اذان راته کوي او قرآن هم راشي غوږ کې اذان راته کوي او قرآن هم راشي پزانه پرس کړه د ښکلو استادانو قدر د پاک رسول د نائبینو وارثانو قدر په ډېر اخلاص کوه مدام د عالمانو قدر د پاک رسول د نائبینو وارثانو قدر د پاک رسول د نائبینو وارثانو قدر حلال حرام راشه ولې خدای دې اجر ورکړي حلال حرام راشه ولې خدای دې اجر ورکړي هوښیاران پیژني هر وخت د هوښیارانو قدر د پاک رسول د نائبینو وارثانو قدر په ډېر اخلاص کوه مدام د عالمانو قدر د پاک رسول د نائبینو وارثانو قدر د پاک رسول د نائبینو وارثانو قدر